که غواړئ چې پوه شئ چې د مسلم خان سره مو نورې څه خبرې وکړئ او زموږ دا سفر څنګه پای ته ورسېد نو ویلاګ تر پایه وګورئ. موږ په چمن کې له خپلو ملګرو سره ناستو خو د مسلم خان لپاره مو ډېر انتظار نشو کولی. بالاخره مو پریکړه وکړه چې ورپسې لاړ شو. نو لاړو او مسلم خان مو د ځان سره لاس نیولې راوستو. بل دا خبره چې له مسلم خان مینوال ډېر زیات دي. پس کله چې چمن ته راغی نو د یو کس خواته به ورتو او د بل کس خواته به ورتو. نو دا ځل مو پریکړه وکړه چې خبرې ورسره په مایک وکړو او له هغه څخه یو څو خبرې واورو. दुकान फट के मंगा दुकान बंद हो बस बन लोग दुकान में छुट्टी गुजार शेन दे रखे थे वो दानी यो बल ला दे प्रो दे मा मोन का मन ता رايتا دي خرج الله من الشيطان الرجيم بسم الله زي ما توقع بس ياخذ خنف ما كنا خراب دي قسمنا ما نبات بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله دې مسلم خان د وسط کې پاتې نومو په د مسلم خان سره خیر په دې تاسو هم یو څه نه جوړای نو د دې ځانونو ته د لاندې ورتون او که تاسو ته زموږ دا ډول رښتینو سفرونه د خلکو سره لیدنې او افغان ویلاګز خوښیږي نو ثناء الله افغان سبسکرایب کړئ او ویلاګ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او راته ووایئ چې بل له چا سره ویلاګ جوړ کړو.